د لنکا پریمیر لیګ پیل او پکې لوبېدونکي افغان لوبغاړي. د لنکا پریمیر لیګ نن ماښام د ډیمبولا سیکسرز او بیلاف کینډي د لوبډلو ترمنځ په سیالۍ پیلېږي. د لوبغاړو د اخیستو یا بولۍ مراسم یې د مې په میاشت کې ترسره شول چې 15 افغان لوبغاړي هم پکې د بیلابیلو لوبډلو لخوا اخیستل شوي وو. دغه لیګ چې د سريلانکا هېواد پورې تړاو لري 15 لوبډلې پکې لوبېږي چې 2 لوبډلو یې وار د مخه 3 افغان لوبغاړي له ځان سره ساتلي وو. ډیمبولا سیکسرز ابراهیم زدران او جافنا کینګز عظمت الله عمرزی او نور احمد له کڼوال د سګنی پړاو لپاره له ځان سره ساتلي وو. بل لور بیا رحمان الله ګربز د کولمبو سټرایکرز لوبډلې په $50,000، کریم جنت د ډیمبولا تندرز په $80,000، حضرت الله ځاځی هم ډیمبولا تندرز په $50,000، مجیب زدران ګلیمار ویلز په $50,000 او الله محمد غزنفر د کولمبو سټرایکرز لوبډلې په $10,000 د بولۍ په مراسمو کې اخیستي وو. دا په داسې حال کې ده چې تیر 2023 کال د لنکا پریمیر لیګ کې یوازې 3 افغان لوبغاړي اخیستل شوي وو او سږ کال به پکې 8 افغان لوبغاړي ولوبېږي.